واقع کیدونکې یعنی د قیامت ورځ څه ده هغه واقع کیدونکې ورځ او ته څه پوهیږي چې څه ده هغه واقع کیدونکې ورځ د سمود او عاد قومونو د قیامت ورځ دروغ وګڼل نو سمودیان په یو سخته حادثه هلاک کړای شول او عادیان په یو ډیره سخته طوفاني لوخړه تباه کړای شول الله تعالی هغه پر لپسې وشپې او اته ورځې پر هغو مسلط کړه کته هلته وای نو تابو لیدلی و چې هغوی هلته داسې چیت ورزيدلی دي لکه چې هغوی د خرما د ونو وراسته ډډونه وي نو آیا اوس له هغو نه څوک تاته باقی ژغورل شوی په نظر درځي او همدغه ستره ګناه فرعون او له هغه نه مخکې خلکو او ویجاړو شو کلی وکړه دوی ټول د خپل پروردګار د پیغمبر خبره ونه منله نو هغوی په ډیره سختۍ سره ونیول کله چې د اوبو طوفان له حد تیر شو نو موږ تاسو په بیړۍ کې سپاره کړی وي سوچ دغه پیښه ستاسو لپاره یو د درس وړ یادګار وګرځو او په یاد لرونکي وګونه په یاد ولري بیا چې کله یو ځل په شپېلې کې پوکي وهل شي او زمکه او غرونه پر اپورته کولو سره په یو گزار میده کړای شي په هغه ورځ به هغه کېدونکي پیښه رامنځته شي په هغه ورځ به اسمان وچوي او د هغه نظم او استحکام به ویجاړ شي پرېختي به د هغه په څنډو او کنار باندې وي او څو پرېختو به په هغه ورځ ستاسو د پروردګار عرش پر خپل ځان باندې بار کړی وي هغه ورځ به وي چې تاسو وړاندې کړای شي ستاسو هیڅ راز به هم پټ پرې نه خودل شي په هغه وخت کې چې د چا عمل نامه د هغه په خلاص کې ورکړی شي هغه به وایي هي وګورئ ولولې زما عمل نامه مانګیرل چې زه مرو خپل حساب سره مخامخ کیدونکې نو هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي په لوړ مقامي جنت کې چې د هغه د میوه وږي به راکاږي دا غراز خلکو ته به ویل شي په خوان سره خوري څخه د خپل هغو کړو مکافات چې تاسو په تیر شو ورځو په دنیا کې کړی او د چا عمل نامه چې د هغه په کین لاس کې ورکړل شي هغه به وایي کاش کې زما عمل نامه ماته نه وای راکړی شوی او زه نه وای پوهېدل چې زما حساب څه دی کاش کې زما هغه مرګ چې په دنیا کې راغلی وو فیصله کوونکی یعنی پای ته رسیدونکی وای نن زما مال ماته هیڅ په کار نه غي زما ټول حکومت لمنځه لاړ امر به وشي دی ونیسي او د په غاړه کې توق واچوي بیا یې دوزخ ته نه باسي بیا دی په اویا غزه وګد زنجیر وتړي دنه پر لوی او لوړ الله باندې ایمان راوړ او نی مسکین ته د خواړو ورکولو هڅونه کوله نو ځکه نن دلته د کوم غمخور دوست شته او نو د زخمونو د زونو نه پرته د دل لپاره څه خواړه چې هغه له ګناهکارانو پرته بل څوک نه خوري نو نه زه قسم خورم په هغو شیانو هم چې تاسو وینئ او په هغو شیانو هم چې تاسو نه وینئ دا دی و عزتمند استازي وینا ده د کوم شاعر وینا نه ده تاسو بيخي لکه سان ایمان راوړی او نن دا د کوم کاهن وینا ده تاسو بيخي لګ غور کوي دا د عالمانو د پروردګار له خوا نازل شوی دی او که دغه پیغمبر لزانه کومه خبره جوړه کړي زموږ لوري ته منسوبه کړي وای نو موږ به د دې خیلاس نیولای وای او د دې شارګي به مو پرې کړیو بیا بل تاسو نه هیڅ څوک له دې کار څخه زموږ منع کوونکی نو په اصل کې دا قرآن د پرهیزګارانو لپاره یو نصيحت ده او موږ په هیڅ چې له تاسو نه څه کسان د حق تکذیب کوونکي دي دا چې کافرانو لپاره په باوري ډول دا د افسوس موجب ده او دا قرآن بیخي یقیني حق ده نو ای پیغمبره د خپل عظیم پروردگار په نوم د پاکۍ ستاینه وکړه